نو د عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت ته 2000 صحابه کرام د ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ کې شام ته ولېږل. شام فتح شو، مخکې نور فتح هم شروع وي. د روم چې کوم بادشاه و هرقل، د هغه سره یره پیدا شوه کو د مسلمانانو دا فتح او دا غزاګانې مخکې روانې وي نو نږدې ده چې زمانه به روم هم واخلي. نو هرقل بادشاه د دغې ځای چې کوم بادشاهانو هغه یې راغونډ کړو. دارنګې د خپل فوج جرنیل چې کوم و دیارجان د هغه نوم و، هغه یې م راوغوښتو او ډېر زیات سخت غوسه شو. وی دا څنګه خلک شام ته راغلی دی چې زه فوج لیږم او هلته ورکېږي هغوی وجني، زه فوج شام ته لیږم او هغوی وجني. تاسو د 2000 کسانو مقابله نه شئ کولی. د نن نه بعد به زه په خپله میدان ته وځم. هرقل غوسه شو. فوج چې کوم جرنیل و ده ورته وی دا آخري موقع د ماله راکه، دا موقع ماله راکه، زه درله شام خو پرېږده وی مکه او مدینه ته هم خالي کومه. ته دې مسلمانانو نه مکه او مدینه هم خالي کوم، ته خو لا شام یادوي، خو ما ته یوه موقع راکه. دیارجان ورته وي. بهرحال هرقل بادشاه ته کافرو بادشاهانو خپل خپل فوجونه راولېږل. 2 لاکه یو ورکړو، 2 لاکه بل ورکړو، 2 لاکه بل ورکړو، حتی در دې پورې چې 10 لکه فوج هرقل بادشاه تیار کړو. 10 لکه فوج. په دې کې 80,000 هغه کسانو چې دا د مسلمانانو نه مرتد شوي وو او روم ته تللي وو، دا مرتد شوي وو. 80,000 کسانو د دوی مشري جبله ابن سهم غسانی کوله، دا یې مشر و. نو 80,000 دا د مرتدینو ګروپ شو او 10 لاکه فوج هغه شو. دلته کې مسلمانان صرف 2,000 کسانو. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ته خبر راورسېدو، وی هرقل بادشاه ستاسو خلاف 10 لاکه فوج تیار کړ او په تاسو حمله کوي. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ خپل صحابه کرام راغونډ کړو، ځای په ځای باندې فوجونه په جنگ کې اړمو صحابه کرام ځای په ځای ښارونو ته یې لېږلي وو. په ټولو پسې سوال جواب وکړو، زر تر زره تاسو راشئ زما خواله. ټول مسلمانان راټول شو د ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ لره. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایلو ماله مشوره راکړئ. هرقل بادشاه 10 لاکه فوج زموږ مقابلې ته رایستلی دی، موږ صرف 2,000 کسان یو، زه څه وکړم ماله مشوره راکړئ. ځکه دا د صحابه کرامو عادت و چې د هغې کار به په مشورې سره و. قرآن وی وامرهم شورا بینهم، د هغې کار په مشورې سره و. په دې کې یو تن فاسدو وی زما رای خو دا ده چې زه شام پرېږدو، مدینې منورې کې مورچې جوړو. شام پرېږدو وی ځکه چې 10 لاکه فوج دی، نو هسې نه چې موږ دلته ناست یو مدینه رانه قبضه نه کړي. نو شام پرېږدو، مدینه منوره کې مورچې جوړو، هغه سنبالو، هلته هغه رانه قبضه نه کړي. ابو عبیده رضی الله تعالی چې دا خبره واورېده ډېر سخت غوسه شو. دا یې کس ته وی کېنه کېنه، زما د مجاهدینو ټوله حوصله دې خرابه کړله. ته خبره وکړه شام موږ په کومو قربانو باندې قبضه کړی، څومره شهیدان پې موږ ورکړي دي، او ته اوس وایې چې شام پرېږدو مدینې ته ځو. ابو سفیان رضی الله تعالی هم په دې غزا کې شریک و. دا د معاویه رضی الله تعالی پلار دی او دا هغه صحابي دی چې په غزوه احد کې د کافرو د طرف نه سرداری کوله، د کافرو د طرف نه مشر دی او په غزوه احد کې هغه ډېر صحابه کرام چې پکې شهیدان شوي دي. وروسته بیا مسلمان شوی دی او ښه بهادري په اسلام کې ښودلې ده. نو ابو سفیان رضی الله تعالی فاسدو وی زما مشوره خو دا ده چې په دې کم ځای باندې هم دلته مورچې جوړو، دلته مورچې جوړو. وی ځکه وی دا 10 لاکه فوج چې دا ډایرکټ مدینې ته نه ځي، که دوی مدینې ته ځي نو دا یره به ورسره چې د شا نه به راباندې دوی حمله وکړي، نو اول به موږ ختموي، موږ پسې به دلته ګرځي، زموږ سره به اول مقابله کوي، وروسته به مدینې ته ځي. ابو عبیده رضی الله تعالی چې دا خبره واورېده ډېر زیات خوشحاله شو. ډېره ښایسته مشوره دې راکړه، ډېره ښایسته مشوره دې راکړه. خو خالد ابن ولید رضی الله تعالی د فوج کمانډ په دغه وخت کې کو، د فوج مشر دی و. امیر ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ خود د فوج کومندانی او مشري چې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ کوله، او امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ په دغه دور کې په مدینه منوره کې
نو ابو عبیده رضی الله تعالی خالد ابن ولید ته یا ابا سلیمان اے د سلیمان پلارا لګه مشوره خورا ک ته ول خاموش ناشته کله چې تا موږ له مشوره راکړې الله پای ک ډیر خیره چولې ده ته ول مال مشوره نه راکای خالد ابن ولید رضی الله تعالی ته فرمایلو وی زه د مسلمانانو خلاف نشم کولای اگر چې زما مشوره بل شان ده اگر چې زما رائے د دوی نه بدل ده خو مسلمانانو چې په دې ځای کې پاتې کېږو نو زم د دوی مطابق خبره کوم ورنه زما رائے دا نه ده ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایل نه مال به مشوره راکای وی نشم کولای د مسلمانانو خلاف کنه د مسلمانانو خلاف نشم کولای ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی تر هغه پورې زه یو خبرم نکوم یو کاروم نکوم تر څو چې تا مشوره نه راکړي خالد بن ولید رضی الله تعالی فرمایل وی ابو عبیده کو خامخا جنگ کول غواړي او نیت تی وی کنه نو اگر چې د مسلمانانو رای دار چې په دې ځای کې پاتې کېږي خو زما رای دا نه ده دلته نه پاتې کېږو وی ولې وی ځکه دلته غیر چاپیره باغونه دي دا ځای تنگ دی او تا ته پته ده چې زمونږ د عربو اسونه ډیر زیات تیز منډه وي زمونږ د عربو اسونه ډیر زیات تیز دي هغه چې تر څو پورې دوران او جولان اون خوري نو هغه فتح نشي مونتلې زمونږ اسونه چې داسې د لری نه راخوشي کې او راشي نو دوی فتح مومي او بیا ته وباسي او بیا په د بل طرف راتاو شي زمونږ عادت د جنگ دا دی او دلته مونږ اسونه نشو غلولې غیر چاپیره باغونه دي استا سره ایدا زما رای دا ده چې دا ځای به پریدو لږ مخکې به لاړ شو دغلته کې میدان یرموک دی د یرموک میدان دی چې په جریباو ځمکه ده خوشې بیابان دی نو په خوشې بیابان به کافر هم پراته مونږ به هم پراته یو بل سره به بیا ګورو اسونه بس غلو چې څه کېږي او خواته دریاب هم دی اوبه به راته هم په لنډو باندې ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایلی استا مشوره ډیره ښکلې ده صحابه کرامو ته فرمایل شابه اوچتېږئ شابه یرموک میدان ته ځان رسوئ نو دا غزا د یرموک په میدان کې شوې ځکه ورته غزوه یرموک ویلی شي غزوه یرموک او دا د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات نه 9 کاله یا 10 کاله وروسته دا غزا راغلې ده او د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات نه په غزاګانو کې لویه غزا دا ده چې یرموک میدان ته ورسېدل ابو عبیده رضی الله تعالی خط ولیکو عمر رضی الله تعالی عنہ او عبد الله رضی الله تعالی عنہ ورکو ویلاړ شه دا خط مدینی منورې ته عمر رضی الله تعالی عنہ ورسوه چې مونږ باندې لس لاکه فوج راغلی دی او مونږ ورته صرف 2,000 کسان یو څه وکړو هسې نه چې سبا راته دا وایي چې زما صحابه کرام دې هسې هلاک کړو څه وکړو مشوره راکړه او که ستا سره د جنګ کسان یې مونږ له یې راولېږه دا خط عبد الله رضی الله عنه ورکو عبد الله رضی الله عنه فرمای ما د جمعې په ورځ باندې زه روان شوم د جمعې په ورځ روان شوم تلم د شام نه بلې جمعې ته زه مدینې منورې ته ورسېدم او چې ورسېدم د زوال ټیمو عمر رضی الله عنه په مسجد نبوي کې اودس کو د جمعې د مانځه دپاره یې ځان تیارو چې زه یې ولیدم وی ما ته وی چې عبدالله خیر علي په خیر علي د چېرته نه رالي ما ورته وی چې امیر المؤمنین د شام نه رالم وی ډیر خوشاله شو چې زما د ملګرو خبر خو به دې راوړی که نه ډېره موده وشو چې شام ته تللي دي زما صحابه کرام زما غازیان په څه حالت کې وو ما ورته هېڅ ونه وی خط مې وله داسې ورکو د ابو عبیده رضی الله تعالی خط مې وله ورکو عمر رضی الله تعالی چې خط ولیده که نه چې په مونږ باندې 10 لاکه فوج راغلی مونږ صرف 2,000 کسان یو څه وکړو وی د عمر رضی الله تعالی دا رنګ بدل شو سخت خفه شو او داسې وکړو منبر ته وختو صحابه کرام رالو او د جهاد په موضوع باندې یو جذباتي بیان وکړو د جهاد په موضوع بیان وکړو او بیا یې وویل وی په شام کې ستاسو 2,000 ملګري ګیر شوي دي که څوک جهاد کول غواړئ زر ځان تیاروئ چې ځان پسې رسوئ بیان نه چې فارغ شو علي رضی الله تعالی عنه خواله راغی وی امیر المؤمنین شابه خط ولیکه عمر رضی الله تعالی فرمایي وی څه ولیکم علي وی ولیکه پکې چې د الله نوم واخلئ او غزا شروع کړئ زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد کافي دی په دغه 2,000 کسان غزا شروع کړئ زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد ډېر زیات دی عمر زه خط ولیکو او عبد الله رضی الله تعالی ورکو وی دا ورسوه شام ته عبد الله رضی الله تعالی د خالی فسار باندې روان شو اوخته ختم د خالی فسار باندې روان شوم نو چې په باب حبشه باندې اوتم کنه باب جبريل او باب حبشه مسجد نبوي کې موجود دی الله دې مونږ ټول بوزي کوم حاجیان چې دغه ولیدلی په باب حبشه باندې چې اوتم په دې زړه کې مرالو چې ډیر اوږد مزل له شام ته روانه او غزال روانه کې د شاړو دوباره ژوندې رام نشي راشه د نبی علیہ السلام د روزي خو لک زیارت وکړه کنه دا به د اخیری زیارت شي د نبی علیہ السلام د روزي یوخ مراتاو کو
راتو کو رالم د نبی رسول الله روزي خواله وی چې رالم الته علي رضی الله تعالی عباس رضی الله تعالی فاطمه رضی الله تعالی عائشه صدیقه رضی الله تعالی حسنین ورسره هم موجود دي دوی الته دي وی علي رضی الله تعالی راتو فرمایل چې سره رالي ځان رسو شام ته الله ما ورته وی چې علي شام ته زما خو ما وی چې تاسو راته دعا وکړئ او د نبی رسول الله د روزي زیارت وکم وی ما ته وی چې عمر غون ته سړی موجود دی داغه دعا واخله ما ورته چې هغه ته دعا کړې ده خو تاسو اهل بیت یې خاندان رسول صلی الله علیه وسلم د نبی رسول الله خاندان یې تاسو راته دعا وکړئ او بل د نبی رسول الله د روزي په خوا کې ولاړ یې دلته راته دعا وکړئ عباس رضی الله تعالی عنہ سوچت کړو وی دعای شروع کړ علی رضی الله تعالی عنہ سوچت کړو وی دعای شروع کړه چې الله د نبی رسول الله والسلام روزي مبارک ته داسې لاس ونیو وی الله زه ته د رسول وسیله کوم زه تا ته دا پیغمبر وسیله کوم هغه پیغمبر درته وسیله کوم کوم چې تا ته آدم علیه السلام وسیله کړی وو او د دې پیغمبر په برکت سره آدم علیه السلام ته خطا معاف کړی وه زه تا ته دا پیغمبر وسیله کوم ته د په برکت سره عبدالله ته دا سفر لګلن کا سفر ته لګلن کا او دا سفر ته آسان کا دا دعای وغوښته وی علي رضی الله تعالی فی امین وی چې دا دعای وکړه لکه وی علي رضی الله تعالی ته فرمایل وی چې عبدالله الا شبو ځان رسوا اهل بیت درته دعا وکړه د نبی سلام خاندان درته دعا وکړه په دلاره آسان ځان رسوا عبدالله رضی الله تعالی فرمایي وی د هغه طرفه د شام نواله د مدینه پورې دا سفر می په یو هفته کې کړی وو او د دې طرف نه چې روان شوم د خالد ورځې سفر مې وکړو د اتوار د ورځې سفر مې وکړو او د څلورمې په ورځ باندې وي د مازدیګر ټایم کې چې دو وی زه هلته شام ته رسېدلی وم د مازدیګر ټایم چې کېدو زه شام ته رسېدلی وم د صحابه کرامو اذانونه زما تر غوږو شو د هغې طرفه د یوې هفتې مزل او د دې طرفه د 2 نیمو ورځو مزل دا ولې دا د اهل بیتو په دعا سره اهل بیتو په دعا سره بهر حال زه چې هلته ورسېدم عمر رضی الله تعالی چې کوم خط راکړی و هغه مې ابو عبیده رضی الله تعالی ته ورکو چې هغه ته مې ورکو هغه خط پړاو کو صحابه کرام راټول کو ای زما صحابه کرامو عمر ابن خطاب امیر المؤمنین درته خط را لېږلی او دا درته ویلی دي چې د الله نوم اخلئ او غذا شروع کوئ د الله نوم اخلئ او غذا شروع کوئ خو زما صحابه کرام بې ځایه ځان مه وجنئ صحابه کرامو چې دا خبر واورېده ډېر زیات خوشحاله شو ډېر په جذبه کې رالو هلته کې د هرقل بادشاه چې کوم پوجي لیډر دیارجان هغه د جبله ابن سهیم غسانی چې کوم عرب مرتد شوی هلته تللی و 15,000 کسانو سره دی راوغوښتو وی لاړ شه دا مسلمانان چې دي وږي تږي دي دلته پراته دي ووایه ورته چې ستاسو مشرانو ته به سل دیناره درکو جوړې به درکو جامې به درکو تحفې ډالۍ به درکو ځئ ځان مدینې منورې ته موږ ته شام پرېږدئ وی لالچ وله ورکه جبله ابن سهیم غسانی استه وختو او را روان شو چې را روان شو دی خوا راغې چغې ووالې البراز مخې ته روزئ چې دا आवाज ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ واورید کنه توره راواغسته استه وخت داغه مطلب دا چې د جنگ لراغه نو چې د استه وخت او د ورله مخې ته وته دومره یو بل ته نږدې شو چې د دواړو اسونو یو بل شونډان بوین کړو نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ توري تلاش کو داسې راويسته وایړه چې توره واړه نو دا جبله ابن سهیم غسانی ورته وای گزار ونه کې ز جنگ لنیم راغله روغ راغله ما ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای وسه وای عزت دیار جان را لګلې ما چې تاسو له دومره پیسې درکو دومره جوړي جامې به درکو شام راته پرې د مدینه منورې ته ځای سره جنگ کوي او جنگ را سره کول هم نشي مونږ لس لا کوي او تاسو 2 زره ولې ځان وجنای فروغ ځای کړه ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه فرمایي څه خبره پوره شو وي او یو زما خبره وره یمون ته زمون پیغمبر 3 خبرې کړې دي څو خبرې کړې 3 خبرې اوله خبره دا کړی دا چې ایمان راوړی بس سلامت پشه ایمان راوړی سلامت پشه زمونږ نه خلاص یې ایمان راوړی هغه ته نه ایمان چرته راوړي چې ایمان خو راوړی تاسو سره جنګونه سره کوو وی دویمه خبره مونږ ته زمونږ پیغمبر دا کړی چې ټیکس پته اخلي جزیه پته اخلي ټیکس په اخ ورکي الګنه په پات کېږي ټیکس ورکوي نه ټیکس ولې درکو وی درېمه خبره زمونږ پیغمبر مونږ ته دا کړی وای چې جهاد ته تیار شي ګوره نر سړی دی ته وایي که نه دا نر مسلمانانو اسلام راوړه یا جزیه ورکه یا مې تورې ته تیار شه
دا درې خبرې دي بل څلورمه خبره پکې نشته. جبیل ابن سیم غسانی ورته وی ما خو سره روغه کوله خو چې ته نه غواړې جزه جنگ دی پینو دی واپس لاړ دیارجان ته وی هغه روغه نه کوي دلته کې ابو عبیده رضی الله تعالی صفونه تیار کړو 3 صفونه تیار کړو 2000 صحابه کرام دا غي صفونه تیار کړو هغه طرف ته دیارجان حکم وکړو ځکه چې هرقل بادشاہ ورته ویلو وی خپل لس لاکه فوج به مخې ته نه وباسي پلس لاکه فوج به نه بلسای هغه طرف ته عرب دي مونږ ته دا 10,000 کسان چې راغلي دا عرب دي کوم چې مرتد شيو کنه د جبیل ابن سیم غسانی دا 10,000 کسانو دم عربو وی هغه طرف ته هغه عرب دي مونږ سره دا 10,000 کسان عرب دي وسپنه په وسپنه ماتيږي عربي په عربي ماتيږي تاسو بل لس لاکو کسانو ته سنوي دا 10,000 کسانو لمخې ته وباسي تاسو به صرف تماشا کوئ. جبیل ابن سیم غسانی 10,000 کسانو سره مخې ته راغی د دواړو ډلو په منځ کې 3 میله فاصله وه نو یو نیم میل هغې رالو یو نیم میل پسې مسلمانان مخکې شو. ابو عبیده رضی الله تعالی 3 صفه تیار کړو 2,000 صحابه کرام زنانه وی هغه د یو غونډۍ شاته کېنولې ځکه دوی سره بیبیان هم تللي وي غزا کې دوی سره خپلې بیبیان هم وي او په هغې غونډۍ ورته صحابه کرام کېنولي تاسو به دوی حفاظت کوئ د غونډۍ شاته هغې کېنولي. خالد ابن ولید رضی الله تعالی چې راغی وی کتل ابو عبیده رضی الله تعالی 3 صفونه تیار کړي دي وی ابو عبیده دا څه کوي دا ټول صحابه کرام جنگ ته ودرولي دي نو یې څه وکړه هغې 10,000 دي مونږ 10,000 یو قرآن وی چې یو مسلمان به د 2 کافرونو نه تختی یو مسلمان به د 2 کافرونو نه تختی یو مسلمان به د 2 کافر مقابله کوي هغه 10,000 مونږ 10,000 ما 10,000 ته 10,000 ودرولي دي په الله می توکل دی. خالد ابن ولید وی زما امیر یو خبره دی بالکل منم خدا رای دی خپل نه ده نور امیر چې سوای هغه کیږي خدا کار دی خپل نه دی په دې ځنه امرزا وی ته سوای. خالد ابن ولید وی ګوره هغه 10,000 مونږ 10,000 مونږ بنن جنگ وکړو دا 10,000 به وجنو دا به وجنو کنه سباله به بیا جنگ کیږي نو چې سباله بیا جنگ کیږي نو هغې سره 10 لاکه پوځ شاته دمه پروت دی نو هغې به 2 لاکه نور روباسي نو موږ سبا جنگ نشو کولی ستړي یو که نه زمونږ ډېر بهادر شو سبا مو جنګېدو نو څوک دې ووژل 2 لاکه نور ووژل نو هلته کې 8 لاکه پوځ نور پروت دی نو 2 لاکه به نور روباسي وی زمونږ ډېر بهادر یو په 3 ورځ بیا وجنګېدو نو 6 لاکه پوځ نور پروت دی نو موږ به در کمې پورې دا 2,000 صحابه کرام به ته جنګای دا به در کمې پورې ته جنګای الله. ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایي ته سوای سو کوم زه تراته وایا وی زما رای دادا چې د 10,000 کسانو مقابله به زه په 10,000 کسانو کوم زما رای دادا د 10,000 کسانو مقابله به زه په 10 کسانو کوم په څو کسانو هغې به 10,000 زما سره به 10 کسانی. ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایي داسې خو نشي کېدی ته څه کوي د عمر رضی الله خط نه دی لیدلی چې زما صحابه کرام بې ځایه شهیدان نه کوي دا خو ته د نبي علیه السلام صحابه کرام شهیدان کوي. خالد ابن ولید رضی الله تعالی ته فرمایل وی کو زه د نبی علیه السلام صحابه کرام بې ځایه شهیدان کوم نه اول به په خپل شهید کېږم زه به مخکې روان یم. ابو سفیان رضی الله تعالی فاسدو وی خالد ابن ولید ته ډېر جذباتي دا فیصلې دي د جذباتو دي چرته 10,000 او چرته 10,000 کسان چرته 10,000 او چرته 10 کسان. خالد ابن ولید ورته غوسه شو وی اے ابو سفیان په جاهلیت کې خو ډېر بهادر وي دا دې وسه د بوزدلې خبرې شروع کړې. ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ فرمایل په د بوزدلې خبرې نه کومه خو چې خامخا د 10,000 کسانو جنگ کوي کنه نو په 10 نه په 10 کسانو وکا پسې وکا نو یو تن به د 100 تن په مقابله کې راشي د 0 تن مقابله کې کنه هغه 10,000 او 10 کسان نو یو مسلمان به د 0 کسانو مقابله کوي. خالد ابن ولید وی زما رای خدا و چې زبر 10 کسان بیا هم خو چې تاسو وای 10 دي جزء 10 به بو زمانو وبره لخت نه راوړل 10 به بو زمانو لاندې کمره کې بجګو ګلاس دي 10 به بو زمانو. خالد ابن ولید رضی الله تعالی روان شو د ځان سره 10 صحابه کرام مرګري کړو هغه طرف ته سو کافر دي 10,000 جنگ شروع شو سحر ټایم دی. خالد ابن ولید رضی الله تعالی چې جنگ لته کنه ویما پسې به تر هغه پورې نه راځي چې تر سو پورې زیا شهید شوی نم یا گرفتار شوی نم ما پسې به نه راځي
چې جنگ د ورځې کېدو داسې ټایم په ټایم به یو صحابي په 80,000 کې 80 کسان چرته ښکاري خو یو صحابي به د دې جنگ نه بار ته ووت نو صحابه کرام به مو وایي زموږ ملګري ژوندي دي خو چې دا مازدیګر کېده که نه نو یو صحابي هم نه ښکارېدو نو ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایل زما صحابه کرام شهیدان شو زما صحابه کرام څه شو شهیدان شو او په دې کې د ځان سره یو څو صحابه کرام مرګري کړي وو پای کې یو زرار ابن ازور رضی الله عنه ته د واقعې تورستو وامه زما صحابه کرام شهیدان شو ابو عبیده رضی الله تعالی صحابه کرام ته ویل وځي چې حمله وکړو ابو سفیان رضی الله تعالی فرمایل د خالد ابن ولید خبره خو نه اوریدل چې ما پسې باندې راځي نه بځای بالکل به نه ځای وینه بځای وی ټیک دا چې دا سره ما خامي دا خړای خوريده کنه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ دا ستړی ستومانه په اسور دی را روان دي صحابه کرام سره دي چې د صحابه کرام خواله را رسیدل کنه چې ځان سره مرګري او شمال صرف شل کسانو سره شل کسان سو صحابه کرام ورکو سلويختنه شپته صحابه کرام به بوستیو کنه سلويخ صحابه کرام ورکتي صرف شل تنه وسر رالو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ داسې اسمان ته وکتل ډیر و جوړل یا الله زب تعالی څه جواب درکوم چې تما ته زما صحابه کرام دی ولې شهیدان کړي زما مسلمانان دی ولې شهیدان کړي دي او زب عمر ته څه جواب ورکوم عمر براته و چې سلويخ تنه دی شهیدان کړو ډیر و جوړل ابو عبیده رضی الله تعالی ته ویل وی ابو عبیده مال سلطنه قربانه والا پکار دي سلطنه قربانه یا به خپل سلويخ تنه صحابه کرام واپس راولم یا به بدل اخلم مال سلطنه نور راکا ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی ګوره ته ډیر ستړی شوی ز په خپل زم وینا ته باندې زم زما ټول ورځ جنگ کړه دی خو زم سلطنه صحابه کرام سره مرګري شو روان شو چلاړو الته ورسېدو نو چې اوې قتل د کافرو 15,000 مرداران پراته دي شپېته تنو سو تنه کافر مردار کړی دي 15,000 شپېته تنه 15,000 چرګانم نشي حلالولې دا د الله امداد وو شپېته تنو 15,000 کافر مردار کړي او چې غیر چا پر خپل مرګري اولټول کنه نو لس صحابه کرام شهیدان پراتو هغه خپل ملګرو ته حواله کړو زمونږ د شهیدان التورسوي دا واپس کړو او شهلتنه دوی سره لستنه شهیدان شوی سو تنه ورکتی دیرش کسان ورکتی کړه شپېته وکي دیرش خدا شو دیرش ورکتی وې زما دا دیرش کسانو معلومات پکوم ځان سره مرګري روان کړو وې چې په کافرو حمله کو روان دي پدې کې نو تر وګو شو داسې आवाज تر وګو شو د اسونو د خپو چې وای قتل سکسان په اسونو را روان دي چې وای قتل هغه د مرګري صحابه کرامو وی تاسو چرته تلی وای موږ چې هغه کافر په منډه شنو موږ پسې ورستو روانو هغه په دې دشتو کې زغلول په دې دشتو کې هته نورم ډیر شي مردار کړی دي وی ښا نو چې وای شمارلو هغه 25 کسانو 25 واپس رالو نو سو تنه ورکتی 15 تنه ورکو دا 15 تنه گرفتار شي او په دې 15 تنو کې زرار ابن ازر رضی الله تعالی عنہ دا ډیر عجیب صحابي خو دا صحابي پهلوانو د بدن نه پهلوانو او چا کوم ډیر زیات او بهادر مو د یو ځل د کافرو پهلوان د یو طرف تر کافرو پهلوانو د خپلم پهلوانو هغه شپېته تنو د یوازې مقابله شروع کړه د زرار ابن ازر رضی الله تعالی په شپېته تنو کې شل پهلوانان مردار کړو ناغه سلويخ تنه او تختیدل داسې پهلوان او په الله توکل سمرو چې کله غزا ته به وطن کمیس په یستو کمیس په د بدن نه یستو ورتاو به کو بربند غزا ته وته زغره مره به نه چولا چاته تاسو کو زغره خو نه چینو دا کمیس ولي وباسي دا زکه وباسما اسنه چې کافر و چې د کمیس تلان دی به زغره چرته دا ونه چې د کمیس تلان دی زغره چولې دا نو زور تخپل بدن وخم چې ګره په بدن می څه شي نشته خټه ډار باندې راځه دا بربند زکه وزم چې دا کافر را باندې خبر ډاډه حمله کوي دا څه خو عجیب توکل وال صحابي دومره بهادر صحابي سلور زره گرفتار شوی الله ژوندې آزاد کړي دی بیا زرار ابن ازر رضی الله تعالی نو دې پکې گرفتار شوی و چراغ دی خالد ابن ولید زه ډیر او جړل په 15 تنه صحابه کرام می وسم گرفتار دي سبانه ورځ شو
دیارجان کوم دو هرقل بادشاہ چې د فوج کمانډر هغه ته خبر ورسېدو وی حضرت زمونږ 15,000 کسان او هغه 15 تنه 15,000 کسان رانه وجلی دي. دیارجان ډېر څه غوسه شو وی تاسو خو بالکل د کار نه یې تاسو روز د دوی فکر نه درځي. نو یو تن ورته وویلو دا مسلمانان ته تر هغې پورې نشي ختمولی چې تر څو پورې په دوی کې یو تن د هغه دی نه دی وجلی یو تن دی پکې خالد بن ولید تی نوم دی تر څو چې د هغه نه دی ختم کړی ته دا مسلمانان نشي ختمولی. نو وی څنګه به یې وجنه به وی قید یې که ګرفتار یې که نو ګرفتار کوم به یې څنګه نه کس ولا مشوره ورکړه وی ګرفتار یې داسې که چې هغه ډېر زیات بهادر دی ډېر زیات غیرتي دی ته پسې کس ولېږه ورته ووایه چې دیارجان وی هرقل بادشاه وی چې موږ د خالد ابن ولید په لاس باندې روغه کوو هغه دومره بهادر دی چې هغه تاله دلته رارسي نو چې دلته راشي نو ګرفتار به کوي وبه وجني دوکه ورسره وکړه. دیارجان وی دا ټیک ته دا جبیل الله ابن سهیم غسانی دا کوم مرتد شوی کس چې دته وی لاړ شه او هغوی ته ووایه چې موږ د خالد ابن ولید په لاس باندې روغه کوو. هغه راغی چې غیواله نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ مخې ته ووتو ستا سره مسلمانانو مشر څوک دی؟ ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ته ویل وی زیما وی ستا څه نوم دی؟ وی زما ابو عبیده. وی ته نه بل تن دی. ستاسو د فوج مشر څوک دی؟ وی خالد ابن ولید. وی هم دغه یادومه هرقل بادشاه و چې موږ دغه په لاس روغه کوو. خالد ابن ولید وی زما په لاس روغه کوي او وی زه روغې ته تیار یم وی څنګه روغه کوي؟ وی هغه دې هلته غواړي و چې راشه. خالد ابن ولید اس ته وختو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایلو وی مزه شهید کوي دی رانه دوکه در سره کوي مزه. نو خالد ابن ولید وی یا خو به ما شهید کوي یا به خپل 15 ملګري راولم یا به ما شهید کوي یا به خپل 15 ملګري زما دی روان شو دغه کافر سره روان دی اس ته وخت کافر ته مخکې دی پسې ورپسې دی هلته کې د کافرو پاټک راغی ځکه اخو الله سلا کا پوش پروت ته کنه چې د کافرو پاټک راغی هغه ورته د اس نه راکوشه مخکې دیارجان بادشاه ناسته دا بیا د بیره چې ته په اس باندې ورځي راکوش شخکته. خالد بن ولید وی زه میلمه یم او د میلمه خلک بې عزتي نه کوي تاسو ما د اس نه کوزوئ دا خو زما بې عزتي ده مونږ خو د میلمه ډېر عزت کوو تاسو زما بې عزتي کوئ. دا زه جبیل الله ابن سهیم غسانی ورسره و هغې پاټک هغې پوجیان ورته ویل مونږ خو رومیان یو مونږ ته خو پته نشته رښتیا ستاسو داسې رواج دی. نو جبیل الله ابن سهیم ورته وی او مونږ عرب د میلمه بې عزتي نه کوو. وی صحیح ده مخکې ځئ په اس باندې ځه دی پرېښود چې لږ مخکې لاس بل پاټک راغی هغې ورته وی راکوز شه وی نه کوزېږم تا سره میلمه بې عزتي کوئ. بهرحال هغه ډېر ظالمانو دی د اس نه راکوز کړو وی اس په مخکې نه بیایي ځکه مخکې دیارجان ناست دی دا دغه بې ادبي ده چې ته هغه په اس باندې ورځې. خالد بن ولید رضی الله تعالی راکوز شو اوس اسې هلته وتړو هغوی ته وي دا اس راله دلته وتړی هغوی له اس وتړو یو طرف ته 15 لاکه فوج پروت دی بل طرف ته 15 لاکه فوج پروت دی. دیارجان بادشاه په منځ کې ناست دی په خشک بیابان کې ورته یو بادشاهي ځای رخ شوی دی قالینونه خواره شوي د سرو زرو کرسۍ پې پرتې دي دیارجان بادشاه ناست دی. خالد بن ولید توره راغستې ده او د امسا په شانتې د ټانکورې په شانتې په ځمکه لګی او په منځ کې روان دی دا توره په ځمکه لګی روان دی چې دا څنګه انسان دی. هغې خالد بن ولید ډېر پېژندو ځکه یو ځل د 15,000 کافر په یو لاس مردار کړي خالد بن ولید په یو لاس 15,000 کافر مردار کړي وو. نو هغې چې ولیدو چې موږ دا فوج شانته لګو مرداري کې دا څنګه سړی دی او خالد بن ولید د ملنګ په شانته روان دی تور په ځمکه لګی او روان دی فوج ورته یو خوا بل خوا ګوري. دیارجان بادشاه له چې ورسېدو هغه ځان ته بله د سرو زرو کرسۍ ایښې وه ده ته یې ویې کښېنه په دې کرسۍ کښېنه. خالد بن ولید چې لته اوچته کړه کرسۍ پې والا خوا ورته وکړه کرسۍ په لته وواله. دیارجان بادشاه درته وایي موږ درته عزت درکوو ته په خپله د ځان بې عزتي کوئ موږ درته وایو د سرو زرو په کرسۍ کې نه تا په لته وواله. وی سره زمونږ دپاره عزت دی خو په دنیا کې نه په جنت کې او په دنیا کې د مسلمان دپاره د سرو زرو ګوتۍ نشي استعمالولی نو په کرسۍ به یې څه کینې. الله دې زمونږ په حال رحم وکړي. زمونږ د سړو نه اوس ښځې رخ شوي دي سړی نه به په کویدن کې د سرو زرو ګوتۍ وړي د ده نه یې ځان له ښځه رخ کړي داسې ده که داسې نه ده هلک له د سرو زرو ګوتۍ وړي ولې دا ښځه ده ناوې ده کو چې کوم د بېغیرتوب رسم یې هغه به په مونږ کې موجود وي. هلک د سرو زرو ګوتۍ د سره په لاسولی نه شي دا حرامه ده. نو خالد بن ولید هغه کرسۍ په لته وواله موږ له په دنیا کې د سرو زرو ګوتۍ استعمال جایز نه ده تاسو راته سرو زرو کرسۍ ږدئ.
په ځمکه کېناستو توره ځان ته داسې ټک والا ودروله هغه دیارجان ورته وایي پیسې به درکو او زه دا شام پرېږدی شامو پرېږدی خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ فرمایلی ستا خبره پوره شوه وی او وی موږ ته زموږ پیغمبر 3 خبرې کړې دي وی کمی درته کړې دي وی اول راته دا ویلي چې دوی ته وایي چې مسلمانان شئ وی دیارجان ته مسلمانېږي وی نه وی دویمه خبره راته دا کړې چې ټیکس به راکوئ ټیکس راکئ وی نه در کوم وی دریمه خبره راته دا کړې تورې ته اعلاس کو ورته وایه چې بیا جهاد ته تیار شئ جنګ ته تیار شئ نو دیارجان فوج ته آواز وکړ تاسو ورته ګورئ دا خو دوکه وه موږ په دوکه راغوښتلې وجنئ یې که نه تاسو ورته ګورئ نو چې فوجونو تورې راویستې که نه خالد بن ولید چې توره تاو کړه او د بادشاه په ریسټ یې کېښوده هغوی خواته و که نه په ریسټ یې وله کېښوده وایي ما خو به شهید کېښوړم بیا به ما د دیارجان سر والی ستاسو د گورنر سر به ما بیا لوزولی ای کرنل ورته وایي ګزار ونه کوي سټ رانه وایي ګزار ونه کوي سړی خو زه ونیومه چې داسې وکړه که نه نو خالد بن ولید ته دا دیارجان وایي ډېر مې خوښ شو په دې غیرت باندې کافر پې مین شو چې دا څنګه سړی دی د 10 لاکه پوج ته رادننه شوی دی خبرو ته یې وګوره خوښې شه زړی پې ورغی وایي داسې کار کوو که نه لاس یې ورته راوګد کړو دوی بادشاه وایي دوستي کوو مرګتیا کوو ورورولي کوو که ستاسو مسلمانانو زه ګرفتار کړم ته به ما ازادوي او که زما ملګرو ته ګرفتار کړې زه به تا ازادوم وروري کوو خوښ مې یې خالد بن ولید ولا د لاس ونیو داسې ولا ټیل وو چې د مسلمانانو د کافر ورورولي نه کېږي اول مسلمان شه ته به زما امیر او زه به ستا خادم یم زه به دې خپو ته ناست یم اول مسلمان شه دیارجانو ته یې مسلمانېږم خو نه بیا دیارجان بادشاه د خپل سر ته لاس کو یو خول یو ټوپۍ په سر او پای کې ملغلرې پیلې شوې وې هغه یې وله ورکړه وایي دا ټوپۍ په هدیه کې واله او ما له دې د خپلو ټوپۍ په هدیه که راکړه دا به زما سره ستا د لاس نه ښی خالد بن ولید د خپل سر نه هغه ټوپۍ ته لاس کو ور یې وله کړه وایي دا واله در سره زما د لاس نښه شوه او ته کافر یې زه ستا ټوپۍ نه اخلمه زه د کافرو هدیې نه قبلومه هغې کې بیا کې ملغرې لګېدلې وې نو دیارجان بادشاه وایي داسې عجیبه سړی دی پوه ته یې وایي په ده به ګزار نه کوئ دا زما میلمه دی دی به خپل ځای ته بلکل روغ رمټ واپس کوئ روغ رمټ به خپل ځای ته په ویښته وله ونه بلسئ خو ده ما له خپله ټوپۍ هدیه را کړه او زما هدیه نه قبلوي وی د زما سره 15 کسان گرفتار دي هغه ورله زه په تحفه کې ورکوم 15 کسان چې ما سره کم گرفتار دي هغه ورله په تحفه کې ورکوم او هغه سره مرګري کوي خالد بن ولید د خپل 15 صحابه کرامو نه مخکې را روان دی توره په ځمکه باندې لګی او را روان دی د کافرو د لښکرو نه راووتو چې د صحابه کرامو اواز نظر پې ولګېد د صحابه کرامو د نری تکبیر د الله اکبر چغې کړې حدیث مبارک کی راضی صحابہ اکرامو رفع اصواته بالتحلیل والتکبیر والصلاة علی البشیر النذیر پا اللہ اکبر پا لا الہ الا اللہ او پا نبی علیہ السلام پا درود شریف سر پا لوڑ آواز بانی چغی شروع کری 2 صحابہ اکرامو آواز شروع کو سمر پا تیزای چغی شروع کرا یو روایت کی راضی وی حتی جوابته الجبال حتی دردی پر غرونو ولم جواب ورکو غرونو جواب داو چې کله سړی تیز आवाज د غرونو په خوا کې وکي نو انګازه لاړ شي بیا ته واپس راځي د غرونو نه انګازې رالی د الله اکبر د لا اله الا الله او د درود شریفو دې حدیث نه دا معلومیږي چې په لوړ आवाज سره ته ذکر کولی شي په لوړ आवाज سره ته درود شریف ویلی شي دا د 2,000 صحابه کرامو عمل دی هغه د الله اکبر لا اله الا الله الصلاه والسلام على رسول الله دا په لوړ आवाज وي 2,000 صحابه کرام دي دا چغې کړې دا ویلو خالد بن ولید رضی الله تعالی خپل لښکر ته راورسېدو بیا دیارجان بادشاه اعلان وکړو وی نه ورځې جنگ مه کوئ صلح ورسره وکئ کېدای شي په دې کې زموږ څه خبرې جوړې شي نه ورځې جنگ نه و یو ورځ جنگ وشو بیا نه ورځې جنگ نه و مسلمانان دې خوا پراته دي کافر په 3 میله کې اخوا پراته دي په آرام سره صلح په منځ کې شوی جنگ بندي ده جنگ نشته دی بیا په 10مه ورځ باندې چې دا د جنگ 2مه ورځ کېږي د جنگ 2مه ورځ کېږي په 10مه ورځ باندې دیارجان بادشاه وی 2 لکه فوج په یو طرف باندې روان شي 2 لکه فوج په بل طرف باندې روان شي 15,000 مخامخ ورشي خو مسلمانان ختم کوي یو در نه پاتې نشي یو وي 2 لکه په خي طرف ورځي 2 لکه په چپ طرف ورځي
شپېته زره مخامخ ورځئ د یو طرف نه او د بل طرف نه پرې راټول شئ او دا کم پاتې مسلمانان چې دي دا ووجنئ. مسلمانانو ته پته ولګېده نو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ 15,000 فوج په یو طرف کو په خي طرف باندې او په ګس طرف باندې 15,000 فوج کړو صحابه کرام. په خي طرف چې کم 15,000 کسانو د هغې امیر زرار ابن ازر رضی الله تعالی عنہ وګرځاو. هغه لنډغر صحابي ما چې جنگ ته به وتو کمیس په ایستو هغه پهلوان صحابي. نو د خي طرف د 15,000 کسانو امیر هغه کو او د چپ طرف د 15,000 کسانو امیر چې دی نو عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنہ د ابو بکر رضی الله عنه زوی عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ هغه امیر مقرر کو. نو هغه طرف دو لاک کسانو دې طرف 15,000 کسانو. خي طرف باندې چې کافر رااله زرار ابن ازر رضی الله تعالی عنہ مخله اوته مقابله وسره داسې وکړه چې 2 لاک فوج پسپا کو وزغله په 15,000 کسانو باندې 2 لاک کسان وزغله ول سیت مردار کړه سو تختیدل. خو چپ طرف ته چې عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنہ هو هغه باندې کافر غالب شو. کافر په غالب شو مسلمانانو ته شکست ورکو او دا غي چپ طرف مسلمانانو کې را دن نشو. کافر 2 لاک فوج پکې را دن نشو حتی در دې پورې چې مسلمانانو تیښته شروع کړه. او ما درته ویلي زنانه د غونډۍ شاته مسلمانانو کېنولې وي مخې ته صحابه کرامو درولي وو کافر هغې غونډۍ ته هم رانږدې شو د مسلمانانو زنانو ته راورسېدل چې زنانه خبر شوي چې مسلمانانو شکست خوړلی دی او په تیښته دي نو بار ته رووتلې. د دې زرار ابن ازر رضی الله تعالی عنہ خور وه خولته ابن ازر رضی الله تعالی عنها خوله رضی الله تعالی عنها دا بار ته رووته دا هم ډېره بهادره وه. خور ارور دواړه یو شان بهادر وو. لوړې راواغسته لرګې او چې کوم مسلمان به په تیښته او پاس پسورو د هغه د اس تخپې به یې پې والې د مسلمانانو د اسونو د خپې به یې والې راتاول به یې وي چېرته تښتی مونږ چاته پرېږدی مسلمانان. بعضې زنانه راغلې ماشومان یې په غېږو کې نیولي وو مسلمانانو ته یې داسې به نیولو وی دا ماشومان چېرته پرېږدی چې تاسو په تیښته روان یې. زنانو جهاد شروع کړو چې زنانو جهاد شروع کو مسلمانان په غیرت کې رالو زنانو ول غیرت ورکو وی دا ماشومان چاته پرېږدی مونږ چاته پرېږدی. خولته ابن ازر رضی الله تعالی لوړ لاغسته د مسلمانانو د سونو د خپې به په ول ورته اول به په مسلمانانو کې غیرت راوستو نو مسلمانان بیا واپس شو. چې بیا واپس شو هغه 2 لاک فوج هغې ته هم شکست ورکو بهرحال په 10مه ورځ باندې ښه جنګ وشو. د جنګ 2مه ورځ وه ډېر جنګ وشو نو 4,60,000 کسانو بیا شکست وخوړو. چې بیا شکست یې وخوړو مسلمانانو پکې عارضي شکست مونتي خو بیا هغه شکست په فتح باندې بدل شو. دیارجان بادشاه ته چې دا خبر ورسېدو ډېر څه غوسه شو. عجیبه خلک یې د 2,000 کسانو فکر نه درځي په لکاو فوج لېږم او واپس را تښتی څه عجیبه خلک یې په خپله پاڅېدو وی د سبا نه به زه په خپله وځم جنګ ته ستاسو نه نه ده شوي زه په خپله وځم. د کافرو چې کوم جرنیل او بادشاه چې کله 11مه ورځ شوه او دا د جنګ 3مه ورځ کېږي نو یو پهلوان په کافر کو ډېر غټ پهلوان او زورور سړی و. دیارجان ته وی داسې وکړه ما ته یو موقع راکړه زه په خپله وځم او دې مسلمانانو ته د براس چغې وما چې مقابلې ته مې راوځئ نو ضرور به دا خالد ابن ولید زما مقابلې ته روځي او چې کله دی رووت زه درله د ده قصه خلاصوم نورو سره بیا وروسته ګورو. دیارجان بادشاه ته دا کار هم ته کولی شي بل څوک یې نه شي کولی. دغه پهلوان اس ته وختو خو ډېر لوی پهلوان سړی و او چې اس ته وختو رامنډه کړو اس یې ډېر غټ اس و او چې څنګه د مسلمانانو خوا ته راورسېدو چغې وولوي البراز کو څوک در پکې زما مقابلې ته روځئ دومره غټه تنۍ وه که نه صحابه کرام فرمایي چې مونږ ولیده مونږ چې دا چې ته غر را روان دی دا کافر خو دومره لویه تنه وه په دومره غټ اس سور مونږ دا څه غر راغی ته د مقابله بلا څوک کوي. نو خالد بن ولید رضی الله تعالی فرمایل مقابلې ته څوک وځئ که زه په خپله وځم د دې سړي مقابلې ته بل څوک وځئ که زه په خپله وځم. نو زرار ابن ازر رضی الله تعالی فرمایل خالد ته مه وځه ده ته ما پرېږده دا هم پهلوان دی او زه هم پهلوان یم یو بل سره به ګورو. دا زرار ابن ازر رضی الله تعالی ته ما ترجمه کې ویلو که نه دا ډېر پهلوان صحابي و جنګ ته چې به وته قمیص پرې ورتاوه
کمیس په ورته وو وې ځکه چې په ما باندې کافر ډاډه راځي اسې نه چې دا وایي چې چرته زغره اغوستې ده دوی زه وزم دم پهلوان دی زم پهلوان یم یو بل سره به ګورو زرار ابن عزر رضی الله تعالی استوخت او مقابله ته وته دوړو په بل باندې گزارونه شروع کړو خدا د عربو عادتو چې دوه تنو پهلوانانو به جنگ شروع کو کنه درېمګړې بنه ورته یا به چې پدې کې یو تن مړ شو او یا به یو تن او تختیدو بیا به نور تلو ورنه دا دوه تر مداغه پورې جنگیدل نور بس غیر چاپیر ولاړو تماشا به کوله کافر هم تماشا کوله مسلمانانو هم تماشا کوله دوه تر بوتي دیو بل سره بلاندې وتی مقابله بوا نو زرار ابن عزر رضی الله عنه مقابله ته و د کافر سره لګیا شو توري په یو بل چلی نور مسلمانانو هم تماشا کوي کافر هم تماشا کوي زرار ابن عزر رضی الله تعالی فرمایي وې دې سي عجیب سره و چې ما په د توري گزار کو داسې زغره غوستي و چې مال د توري غسو کا واړه ولا دا اوس په زغره چولې و ما په د توري گزار کو یو کلنګ به کو تور به را اړه ولا او غټو سټ ته زنه رسیدم چې سټ مې ولا په تور واله دنګورانا نو ما چې په گزار کو لاندې بلګې دو لاندې داغه سو زغره و ایمه چیرې د دې سړی سره سن کیږي بار وته تن رسې وخت ته په وسپنو کې پټته د سره سن کیږي وی چل می شروع کو چل می دا شروع کو چې اس می راو ګرځاو او چې اس می راو ګرځاو مسلمانانو ترا پتیخت شوم چې را پتیخت شوم کافر خدا وی چې کزه سړی رانه و تختیدو سړی می پتیخت کو وی هغه پسیم اسرا خوشې کو زرار ابن عزر مخکې د پاس پرې کافر پس ور روان دي کافر و چې تختی رانه چې وای رسومه خو چې د مسلمانانو تل ګرانیز دي شو کنه زرار ابن عزر رضی الله یو چالو کو یو چلی دا وکړو چې په دې اس باندې قیزر ټیټ راو کاګله دا واګی نه دي دا کېزه په جوخ ترو کاګله یو نی بریک ورلو او دغه په شاته په 30 سپیډ کې روان دي کرا نو زرار ابن عزر په خپل اس کې زرو کاګله داسې جوخته او شاته نه زدي سی وستله نه زويستا چې دغه په سپیډ کې روان دي او زبته اس ډایرک ودرم نو چې دا راشي چې په دې خېټه کې پیدا نه زنه نو زی دا به ډیر سپیډ کې بیا خو به وتی نو چې زرار ابن عزر هم په دې اس کې زرو کاګله او دا نيزه شاته دي سی وستله کنه او دغه په سپیډ کې روانو او چې د اسرا ورسېدو نو دا خو ډیر تکړه کافر او ډیر جنگي سړیو ځان ته بچ کو اسی په دې مړای کې ولګي جو اسی مردار شو اسی مړ شو اسی ولګېدو او د ځان بچ کو چې ځان ته بچ کو د شراغه زرار ابن عزر رضی الله عنه ته کافر وی ته عربي او دوکا عربي سړیو دوکا دی وکړه ځان دې را پتیخ تکاو چل دی دا کو زرار ابن عزر رضی الله عنه او ز عربي او دوکا خدا ته پتن د جنگ تراغلی او الحرب خدغه جنگ خو دوکا ده په جنگ خو کېږي په دوکو باندې جنگ منی او دوکا نه منی جنگ کې خو یې دوکې جنگ تراغلی دا کافر ته عزت دوکا دی وکړن ته څه پیدا درکړه سې چلیو که زه خو روغ یم څه چلیو کو دوکا دی وکړي چلیو کو نو زرار ابن عزر رضی الله عنه فرمایي زما دوکې دا چلو کو نو اس راتاو کو نو دغه په اسمانه زرار ابن عزر او کافر خو بغیر د اس ولاړو جو چې تورای تاو کړه جو سټی تی وو ځکه چې اوس خو په زرار ابن عزر هو چته کنه د لاندې نو چې تورای تاو کړه کافر نه سټو او چې سټی وو را کو شو سره ته پرې کو چې سره ته پرې کو داغه چې کوم زغره او جامع او تور او هغه ارسه تی وست او راوي غستل د ځان سره زرار ابن عزر دا به زمای دبا زمای او دا حدیث مبارک ته من قتل قتیلا فله سلبه چا چې کافر مردار کو نو داغه ساز و سامان بم دغه غازی چا چې مردار کو ها یو کله د کافرو فتح شو روغه شهر علاقه فتح شو نو دغه سامان به بیا د بیت المال په ټول مسلمانانو به یو شان تقسیمیږي بیا خو یو کا مسلمان او یو کافر ځان له مردار کو نو چې دغه سره سین د دغه مسلمانی نو زرار ابن عزر رحمه ته هغه سامان جنگ را واغستو ودا ما مردار کړه دا به زما یو ودا ستاده ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایي ودا ستاده ال تک دیار جان بادشاہ خبر شو چې کوم سړی ته مسترګي غړي دی غیر عالم مردار کو غیر عالم مردار کو دا څنګه خلک ته دیار جان بادشاہ ډیر سخت غوسه شو ودا سي او کوي کنه چې یو لاک پوج په دی یو غونډي باندې کې نه او یو لاک پوج په دی بل غونډي باندې کې نه او چې څنګه سار شي مسلمانان سپونه تیاری کنه دوی نه خبره یي نو تاسو به دا 2 لک کسان په یو ځل په دی باندې غشي وروي دوی به نه خبره یي دوی به ځان جنگ ته تیاری او چې تاسو به په یو ځل باندې غشي وروي په یو طرف باندې په غونډي باندې یو لاک کسان د شپې کې نه ولیو په بل غونډي باندې یو لاک کسان کې نه ولیو د شپې مسلمانان چې سار پاسې د سپونه تیارول نه خبره وو په دې دوران کې به دغه شو باران شو د یو طرف نه د بل طرف نه به دغه شو باران شو دومره غشي په اورول چې د 200 صحابه کرام سترګې وته
د 200 صحابه کرامو سترګې ووتې. دغه ته یوم التعویر ویلی شي. تعویر د عور نه د عور کوک سترګې ته ویلی شي. یعنی 200 صحابه کرام په دغه ورځ باندې کوک سترګې شو، یعنی سترګې ووتې. 200 صحابه کرام او ډیر صحابه کرام پکې شهیدان هم شو. خو بیا هم صحابه کرامو صفونه نه دي مات کړي. ګوره ښه بیا هم شکست نه تسلیم کړی، بیا هم صفونه نه دي مات کړي. بیا پای غونډو ته پسې مسلمانان وختل او هغه کسان مردار کړه، سې وزغلول، چا وی وزغلول. په دې دوران کې چې ماښام شو په دغه ورځ باندې الله تبارک وتعالی د مسلمانانو فتح کوله. په دې دوران کې یو سړی راغی د کافرو نه ماښامې ټیم دی. ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایي وایي زه ستاسو مدد وکړم چې دا کافرو له شکست ورکړم، مدد دې کولی شم؟ ابو عبیده رضی الله تعالی ته ته څوک یې؟ وایي زه د دې عیسایانو لوی پادري یم، د دوی مولا یم. خو چې د دوی پادري او د دوی مولا یې نو بیا د دوی خلاف څنګه کوي، زمونږ څنګه امداد کوي؟ دا جذبه در پکې د کم طرفه راله. داسې چل وشو که نه چې مونږ دغلته په دې ښار کې زمونږ کورونه دي. وی زمونږ دا پوځ چې راغی نو زمونږ د زنانو بېعزتۍ وکړي، زمونږ د کورونو بېعزتۍ وکړي. نو زه لاړم ما خپل بادشاه ته پې شکایت وکړو چې دا پوځ رالېږلی دی او زمونږ ټولې زنانو دوی بېعزتې کړي. وی هغه زما خبرې ته اړو غوږ کېنښودو. وی دا مې پړه کې راغلی چې دوی له به اوس زه داسې زور ورکوم چې یاد به یې ساتي. هغوی خو مې خبره ونه منله، په ستاسو په لاس ورته سزا ورکوم. وی څنګه؟ وی زه داسې کوم که نه زه ځم دوی ته، دوی زما خبره مني، ځکه دوی پادري یم، د دوی مولا یم، زما خبره باندې ډېر یقین کوي. زه دوی ته وایم چې مسلمانان در باندې نن شپه حمله کوي او ځان ورته رډي ساتئ، تیار ساتئ، او تاسو به زر اسونه راولئ، زر سوارو، او د دوی په خوا کې به اسې تېر کړئ. خو ګوره واپس په راتښتئ ګیر خو نه کي، اسې به اسونه د دوی په خوا کې تېر کړئ. وی خوا کار زما دی. ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایل وی ښه چې څنګه شپه شوه د هغوی ته تلي وو، هغې خپلو کسانو ته وي ما ستاسو جاسوسي کوله، خو دومره خبر شوم چې مسلمانان در باندې نن شپه حمله کوي، ګورې د ځان خیال ساتئ. هغوی ته وي ښه د ده په خبره خو ځکه یقین وکړو چې د دوی مولا او د دوی پادري وو، د ده په خبره یقین وکړو. هغوی ویښ ناست دي. په دې دوران کې نیمه نیمه شپه شوه، د اسونو د خپو اوازونه رالو، د اسونه راله. هغوی ځانونه تیار کړو چې به مونږ حمله کېږي. خو شپه وه، مسلمانانو خو اسونه اسې وزغلول، واپس رالو. یاره سړي خبره رښتیا وه، حمله وشوه، خو په حساب یې پوه نه شو چې څه چلو شو. چې سار شو هغه پادري راغی، هغه مولا د دې عیسایانو وی ما خو چې په تاسو به حمله کوي، خو هغوی خو در سره بل چل وکړو. وی څه چل وکړو؟ وی هغه خو په دریاب پورې وتل او ګرفتار یې کړی، ستاسو د شا غاړې رالو په تاسو، او په دریاب پورې وتي د شا غاړې گیر کړي یې، د شپې شپېتلي په دریاب پورې وتي دي. نو مخې ته ارتم کسان کېنول او د شا غاړې در باندې شو، تاسو خو په منځ کې گیر کړی. وی څه چل وکړو؟ وی ورشئ لاړ شئ پسې. مونږ خو ناشنا خلک یو، د روم نه راغلي، دلته مونږ ګودر څه معلوم دی چې په دریاب کې کم ځای ډونګې دی او کم ځای نه دی. مونږ ته لار وښیه که نه، هسې نه چې په دریاب ورودانګو منځ ته شو، چېرته ډونګې غرق پکې نه شو. ګودر راته وښیه د تېروتو، چې ده ورته د قصد غلط ګودرې وښولې، غلطې لارې ورته وښوي. او شابه دا لارې په دې باندې ځئ. په زرګاو پوځ چې په هغې ورغی د دریاب منځ ته شو، خو ګودر ونه جو ټول په دریاب باندې لاو شو، غرق شو. هلته کې داسې انتقام یې ترې واخېسته، ښه داسې بدل یې ترې واخېسته. نو څه په دریاب باندې لاو شو. چې په دریاب باندې لاو شو، څلورمه ورځ شوه. اوس په دې کې عمر رضی الله تعالی عنه ته خط تللی و که نه، ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته خط لېږلی چې موږ له څه کسان امداد له راولېږه. د هغې خط نه سبانۍ ورځ له ابو عبیده د عمر رضی الله تعالی عنه 9000 صحابه کرام د دوی امداد له رالېږل. خو هغې را روانو د سعید رضی الله تعالی عنه په نګرانۍ کې هغه مشر و، سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنه. دغه په مشرۍ کې 9000 پوځ د مدینې نه شام ته دوی له رالېږو. خو هغوی لاره خطا کړې وه، لاره خطا کړې وه، نو د شام په ځای باندې عمان ته وتي وو. نو هلته عمان هم د دوی قبیله و، کافرو عیسایانو. نو دوی ورته وی چې مونږ خو لار خطا کړې ده، خو تاسو له رالو اسلام راوړئ. هغې ورته وی چې اسلام چېرته راوړو، تاسو خو زمونږ دشمنان یې. نو هغې 400 عمانیانو کافرو په د مسلمانانو تورې ایستلي دي. نو مسلمانان 9000 کافر څه وو 400. چې مسلمانانو په شروع کړي دي چې هغه 400 والا سرونه کټ کړي دي، هغه ټوله کړي، او د هغې سرونه په نیزو کې ټومبلي دي او را روان دي. او 4مه ورځ ده چې 9000 پوځ د مسلمانانو د مدینې منورې نه راورسېد، د مسلمانانو امداد لا، او ټول په اسونو ناست دي او نیزې نیولې، په نیزو کې د کافرو سرونه دي. چې راورسېدل ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایل که تاسو چېرته راغلئ او دا سرونه دا تاسو چل کړی دی. موږ عمر رضی الله تعالی په 2مه ورځ د خط رالېږلي یو،
چې ورشه شان ته د هغوی مدد لا خو مصیبت دا چې لاره رانه هېره شوې وه د شام لاره خو پرېښې وه په بل طرف ورغلي وو تلو عمان ته رسېدلي وو هلته خو د کافرو سره مقابله راله نو هلته خو 4,000 مردار کړه چې اوس تاسو لره ورسېدو نو الله ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایل اوس کار وشو تاسو 9,000 راورسېدئ ښه دمه کسان یئ سبا به ورسره تاسو ګورئ نو چې 4مه ورځ شوه که نه دوی ته وی وروځئ خو دا سرونه به په نیزو کې ونیسئ او میدان ته به وځئ دا سرونه په نیزو کې ونیسئ او میدان ته به وځئ نو 9,000 پوجیانو د مسلمانانو او په نیزو کې د کافرو سرونه ټومبلي او میدان ته ووتل چې میدان ته ووتل اخوا چې رومیانو وکتل چې 9,000 نور پوج راغلی دی او لا سرونه هم د کافرو راوړي دي بار یو سره په نیزه کې سر هم دی هغې چې دا 9,000 پوج ولیده که نه نو بیا مشر کشر ته نه کتل او کشر مشر ته نه کتل خو بیا په تیښته وو او مسلمانانو پې شروع وکړه نو چې په 4مه ورځ باندې ښه جنګ وکړو او 10 لاکه پوج وزغلو 10 لاکه پوج وتښتو نو چې په 4مه ورځ جنګ وشو صحابه کرامو آرام وکړو په 5مه ورځ پاڅېدل او میدان ته ووتلو نو خپل شهیدان د هغې دفن کولی شروع کړو صحابه کرامو دفن کولی شروع کړو نو چې په 5مه ورځ خپل صحابه کرام وشمارل نو 4,500 صحابه کرام ته شهیدان شوي 4,500 صحابه کرام څه شوي شهیدان شوي او چې د کافرو مړي وشمارل نو 2,20,000 کافر مردار کړي وو 2,20,000 کافر مردار کړي وو او د مسلمانانو نه 4,500 صحابه کرام شهیدان شوي وو دا هم یو غزا شوې ده دې ته غزوه یرموک وایي څه ورته وایي غزوه یرموک او دا د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات نه وروسته شوې ده د خالد بن ولید او د ابو عبیده رضی الله تعالی په نگرانۍ کې شوې ده دا هم یو زمانه وه دا مسلمانانو ټیک ته که نه دا مسلمانانو دا هم یو زمانه وه 10 لاکه فوجو کسانو ته څو کسان مخې له وتي وو واقع به د ټوله بیان کړه تاسو هر څه هېر دي تاریخ درته بیانوم دې دپاره چې د خپلو اکابرو د دغه نه خبر شئ که نه 10 لکه او د 80,000 کسانو مقابله څو کسانو کړې وه 2,000 څو کسانو 2,000 صحابه کرامو دا مقابله کړې وه 2,000 صحابه کرامو او بیا د 80,000 کسانو مقابله خالد بن ولید په 80 کسانو کړې وه د 80,000 کسانو مقابله په څو تنو کړې وه په 80 او اوس مې درته وویلو چې د 2 لاکه په ښي طرف راغلو 2 لاکه په پوج په ګس طرف راغلو مسلمانانو ته څو تنه ویشتل 15,000 دا هم یو دور دا هم د اسلام یو غلبه وه دا هم یو جذبه وه دا نه و چې مونږ کم یو دا زیات دي